عزیزانو دا دی ملیانو نه بیا تپوسو کوي چې استغراق په درې قسمه دی. یو استغراق فی الشیخ دی، یو استغراق فی الله دی، یو استغراق فی الرسول. الله سره دی چې مینای لکه رابعه بصری و 24 घंटे الله 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 الله. په خدای قسم او بیا په خدای قسم او بیا په خدای قسم چې مولانا اشرف علي تنوی نن اتیا کاله مخکې درې قسمه خوړلی والله بالله ثم تالله مجھے خدای لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. ایک بار وہ دلی کی عمرے وشو مفتی کفایت الله زمانہ وا منذ او دس نو کړي چې مليان ویلي چې جنازه مکوي تا پلیت ته مفتی کفایت الله صاحب نے استفتاء وشو چې منذ او دس نو کړي او دا جنازه څنګه ولداسي یو گواه پیدا کړي چې په زندګۍ کې په غلطۍ چاته الله نوم دخلې نه وتی په غلطۍ نومم جنازه وکړي په غلطۍ او چې د زړه نه وي چې الله 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 الله. رابعه بصری شپورل الله 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 وای ټول الله الله الله. د نیمه شپه ده حال پر راغی. اوس حال څه ته وایي؟ نو تاسو په ایمان وایي چې تاسو حال پیژنئ. شیخ صاحب ته پیژنئ؟ تا خو به هم ګومن ساتلي ګیره به ګومن دی. حال څه ته وایي؟ رابعه بصری حال راغی نو نیمه شپه ده او وایي چې یا الله زما زړه چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مو نه وی چې زدایم په حال کې الله ته وایي چې زما زړه چاودو په الله الله ویلو او یا الله تا یو ورځ مو نه وی چې زدایم. نو आवाज ورته وشو رابعه بصری خزه ده आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیازو شور و دردت پیک ماس. اور اب یہ داستا اللہ ویل چی دی دا زمان لبیک دے وایا حاضر در تولارن سغواری. رابعه بصری خدا دا او چی دا زرق کوری دا اللہ کورو او پا جبای اللہ نو اسمان نورتا آوازش. عزیزان استاز ربا دا معشوقی گوری استاز ربا چو یار وقتی کہ جب تصور دل میں ہو جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. ہر وقت با دیار پہ زلفو تڑلے اور وہ بچہ کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی نظر پا آئینہ کی با ہر وقت دا محمد رسول اللہ تصویر گردے وہ چی سرداسی کی پکی گورے مجنون پا لیلہ مین دے یہ اشپناس تے کوٹا کی نو یک شبے مجنون بخلوت گائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز از چراغ
نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی. نیم شپه ده. یو مولا رانه تپوس وکړی چې دا مجنون دا قصه مولانا یې رښتیا دي که نه؟ ما ته وایي چې دا ما اتكلم معية العربية، أنا لا أدري لسان الأفغان. اتكلم ما ترى عربي كي خبرك أختو ذا نبي ما توين أنا عربي نبي أنت لا تدري العربي ما توي جنا نبي ما أنت جاهل. لما تكلم معي؟ تذهب. ما ترى ملا شيلو كي كنا ملا شيلو كي زي بديه بستنفك هو وش في؟ دورت عربي كي شيلو شما دي عربي كي شيلو شما يخلي تنقل فاتي شيء مجن خبره څه مولانا روم نن نظر کاله مخکې تیر دی 12 دفتره مثنوي لیکلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام معجزات په مثنوي کې راوځي. تمام معجزات یو معجزه ته بار نه ده. هغه مولانا روم خبره رښتیا ده. اوس خټول دا کړیا کباړ پاتې شو. لاړ هغه مليان غرغشتو مولانا او مولانا ادریس کاندیلوی مولانا احمد علی لاهوری مولانا درخواستی غرغشتو مولانا صاحب د غلجو میا صاحب نافع ګل میا صاحب اسیر مالټا زه به ولیدم ما ته به بجلیګرا بلان جی عبد الرحمن بابا یو قصیده وایا دا اسیر مالټا به ما ته وی کوم چې د شیخ الهند سره په مالټا کې انګريزانو سلور کاله قید کړو. مولانا عزیرګل به ما ته وی بجلیګرا یو قصیده وایا دا ګلاس راکا اسه زه ته ورغلې ما نو کټوره او بمسکلې دا کټوري دا سند داسي ماته نو مالو بس که مناظور شو دغه چې کور نه بل کټوره راوړم نو میا سي ورته وی چې اندې کې بیس کی دا مون په دې کې نسکو څه اندې کې یاره په خدای قسم چې دا غاغه غصه زما په ډېر نقشته جواب تلخ مې زی بدله به لاله شکر خارا خسته خله سره تریخ جواب ډېر فن کوي. اندې کې مون سره د دکان کې مون د خاورو کنټرول ساتلې دي نو دا سوم باور چې راشي کنه دا غړ غړ او بس کوم نو په هغه دی راغله نو هغه ډېر غړ پاتې شوی نو چې هغه وبوته داس دي دا سنت دي خو جبن څنګه دا څکړو په نازله باندې اوس کړي د قسطه مې د خاورو کنټرول ساتلې دي دا غړ باندې راشي د خاورو کنټرول کې وبولوي د قسط زما په در کې د دنیادار سړی قدر نشي. دنیادار بسي دولت بسي قدر د طالب کوا قدر د عالم کوا قدر د چا غریب ملنګ کوا. هغه خبره رانه پاتې شو نو دا حکومتا د یو غریب زړه دردول چې سلزله کعبه ورانه کی الله په دومره نه خپکیږي لکه د یو غریب زړه درد یو الله په خپکیږي. دا د چا غندو والا د خدای خاطر کوي چې منی سي په دې بال بټ له روټای پیدا دا خلک بچ کوي کمیټای والا را سم شي ریړې نه پریدي. دلته راغله یو هن استادو د کمیټای هن استاد څه شو وای هن ها هن استاد راغله نو دا ریړې د ټولي نیو کمیټای ته په لارې کې اچولي هلکه دا سکه وجی فوټ پاتونه ټول بند کړي او زنانه نشي تیرې دي نو مال په خبر ګورون شي په ټاپو کې نه چې نظر دې نه لګي په خپل لاسونو شل شي چې کونه د بل پاتې او غل نشي پاکوله په خبر ګورون شي نو ریړو والا چې په بازار کې الوګان او شلتالان او ټماټر او دا خاص نه کی بیګاله بس کوي دا بغلې کوي دا به ډاکې کوي دومره کلرکانو باسي په خزانه بوج دی دومره چپړاسیانو باسي په خزانه بوج دی دی خوګل په پردباغ کې کروڑونه روپۍ چې په ډیسکو ډانس باندې ولګي دی په خزانه بوج نو
دا بوج نه د 1000 روپو چپړاسي یا د 2000 روپو کلرک چې دی په خزانه بوج دی. کروڑونه روپے په فضولیات او دمتوبونو باندې او کنجر قیوم سټیډیم کې تاسو سټ حال کړي. جس میں بہاران 7 سال تقریبات کونسلرانو له صاحب لکونه روپے ورکړي دي په سرکونو دروازې جوړې کړې 7 سال تقریبات او سب مبلغونه اعلاس کې ورکړي دي. مونږ سره یو دی کونسلر دی نو داغه د مخه لانګ مخ کې تللی دی دا رسته وته آغا کدی ورځو کې درته وخم په دې ګرمۍ کې په بوټانو کې جرابې اچوي نو مخې برست مخ کې دیو دنباله رست او مبلې په لاس کې دا په خزانه بوج نه دی. او ریرا سره باټینګن چې خرڅي جنانه نشي تیرې ده زنانه دي الله پاک د چرګو په مرض مرداري کی یو پاتې نشي تاسو زمون ټولو خزري خدای مړي کی و امين وای سم وای خدا دې شته زماني مرګ شو چې یو پاتې نشي نو د خزو کار څه دی چې بازارونو تراوتی دي د دوی د لاسه به څوک مزدوري نشي کولی مزدوري به نشي کولی نو چې منې کولی نشي چې اخلاص شي خبرې کنه ما یې کړه خدای دې ووایي. نو زما عزیزانو واورئ په کلاو غوږونو زړونه دا الله او د محمد رسول الله د مینې کور کوي. زړونه زړه په خدای ماین کا